د غنی بریا په ټولنیزو رسنیو کې غوغا جوړه کړې ده، مګر د عبدالله پلویان تر اوسه چوپ پاتې دي. د هر څه نه مخکې زه ټولو هیوادوالو ته د دې سترې بریا مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې افغانستان کې تل سوله او آرامي راسي. په سلامونو مه هرکلی کوم دوستانو. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د افغانستان د 1998 کال د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو د اعلان په دوهم پړاو کې د ولسمشر غني له بریا وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د هغه پلویانو غوغا جوړه کړې ده او خپله خوشحالي له یو بل سره شریکوي. د ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کارکونکي چې زیاتره د نوي ټاکل شوي ولسمشر پلویان دي په ټاکنو کې د محمد اشرف غني د بریالیتوب وروسته د خوښۍ پوسټونه کوي او په دې توګه د غني بریا لمانځي. خو د ولسمشر محمد اشرف غني مخالفینو او د عبدالله پلویان بیا په ټولنیزو رسنیو کې چوپتیا غوره کړې ده او له وړاندې د ټاکنو پایلو د نه منلو خبر ورکړی و. په فیسبوک او ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر خلکو ولسمشر غني ته د بیا ځلې بریا مبارکي ورکړې ده او هغه د هیواد د آبادۍ لپاره غوره ولسمشر ګڼلی ده. یو شمېر کسان بیا پر خپلو څرګندونو کې د ټاکنو د جنجالي پروسې د پای ته رسېدو مبارکي شریکه کړې ده او اوس مهال ولسمشر غني د افغانستان لپاره تر ټولو غوره مشر بللی ده. نن له پرله پسې جنجالو وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د 1998 کال د ولسمشریزو ټاکنو وروستي نتایج اعلان کړل چې پکې ولسمشر غني لومړی مقام ترلاسه کړ او یو ځل بیا د 15 کلونو لپاره د افغانستان منتخب ولسمشر اعلان شو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لومړیو پایلو له اعلان وروسته نن وروستۍ پایلې هم د یو خبري کنفرانس له لارې اعلان کړې. هوا علم نورستاني په نننۍ کنفرانس کې د افغانستان راتلونکی ولسمشر اوسنی ولسمشر محمد اشرف غني اعلان کړ چې د 9,3592 رایو په ترلاسه کولو سره یې 50.4 رایې ترلاسه کړي دي. په دوهم ځای کې بیا د ولسمشر غني سره سخت سیال اوسنی حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله قرار لري. هغه په 19,841 رایې ترلاسه کړي او په ټوله کې 9.95 رایې پوره کړي دي چې په ټاکنو کې له نورو نمایندانو سره یو ځای پاتې راغلی. د ټاکنو کمیسیون مشره هوا علم نورستاني وایي چې په دغه جنجالي پروسه کې دوی له سختو جنجالونو سره مخ شوي دي خو بیا یې هم د ټاکنو پیل اعلان کړي. نورستاني پر وینا افغانستان په یو مهم اساس پړاو کې قرار لري چې باید هر نوماند د افغانستان د ولسمشر ټاکنو وروستۍ پایلې ومني. نورستاني وویل چې دوی د قانون په رڼا کې یادې پایلې اعلان کړي چې د ولس په رښتینولي رایو ترلاسه کولو سره د ولسمشر غني د راتلونکي 15 کلونو لپاره د افغانستان ولسمشر اعلان کړی شو. د یادولو وړ ده چې د ولسمشر سخت سیال ډاکټر عبدالله عبدالله بیا له وړاندې د ټاکنو پایلې نه مني. خدای دې وکړي چې هېڅکله یې ونه مني. دوستانو بیا هم دغه ویډیو چې څومره شیر کولی شي شریک کړئ تر څو ټول هیوادوال په همدې باندې خبر شي چې غني یو رښتونی اتل ده او اتل به اوسي د افغانستان دپاره. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.